د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. په موړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن سه شنبه د اسد یا د زمری د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 15 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سید احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. مولوی عبدالکبیر اروپایي او امریکایي ډیپلوماټان هڅولي چې افغانستان کې خپل سیاسي استازولي بیا فعالي او اړوندې چارې کابل نه اداره کړي. زابل کې د سیلابونو د راوتلو له امله 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسلامي امارات د رهبر د فرمان له مخې د ډیورن فرضي کرښې او نورو سرحدي سیمو د ستونزو د حل په موخه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر نور الله نوري په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوه. او پلازمینه کابل به د اگست له 12 تر 15 د شپږیزې کرکټ لیګ د سیالیو کوربوي. اوس هم بشپړه خبرونه. مولوی عبدالکبیر اروپایي او امریکایي ډیپلوماټان هڅولي چې افغانستان کې خپل سیاسي استازولي بیا فعالي او اړوندې چارې کابل نه اداره کړي. د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال پرون وخت په دوحه کې د افغانستان لپاره د اروپایي او ځینې نور هیوادونو له سرپرستونو سفیرانو او ډیپلوماټانو سره کتلې دي. د اسلامي امارات مرستیال ویان حمدالله فطرت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال په دې کتنه کې چې د انګلستان، کاناډا، ایټالیا، فرانسې، سویلي کوریا، استرالیا، جرمني او امریکا د سفارتونو سرپرستانو او ډیپلوماټانو حضور درلود. د افغانستان او یاد هیوادونو دوه اړخیزو اړیکو امنیت او بشري همکاري اړوند خبرې اترې وکړي. سرچینې زیاته کړې چې سیاسي مرستیال د یاد شوي هیوادونو سفیرانو سره په ناسته کې همدارنګه د افغانستان شته پرمختګونو، امنیت او ثبات په اړه معلومات شریک کړل او دوی ته ټول ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي او وضع له نږدې وڅاري. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې د ریاست الوزارت سیاسي مرستیال یا ډیپلوماټان هڅولي چې کابل کې خپل سیاسي استازولي بیا فعالې کړي او د افغانستان اړوند چارې له پلازمینې کابل نه اداره کړي. زابل کې د سیلابونو راوتلو له امله 11 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان ذبیح الله جوهر رسنۍ ته وویل د سیلابونو له امله 10 تنه مړه او 1 ژوبل شوی دی. د جوهر په خبره سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه سیلابونه تیر ورځ له یو طوفاني باران وروسته د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې راوتلي دي. د اسلامي امارات د رهبر د فرمان له مخې د ډیورن فرضي کرښې او نورو سرحدي سیمو د ستونزو د حل په موخه د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر نور الله نوري په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوه. د اسلامي امارات د ویان مرستیال حمدالله فطرت په یو خبرپاڼه کې وویلي دغه کمیټه د سیمې اوسیدونکو ته د دیني او عصري زده کړو، روغتیا، مخابراتو، سړکونو او د څښاک پاکو اوبو په برخو کې معیاري خدمتونه وړاندې کوي. تر دې وړاندې سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت مهم رسنۍ ته ویلي و
له ګاونډي هیوادونو سره 80 سلنې سرحدي ستونزې د تفاهم له لارې حل شوي او له دغو هیوادونو سره د نورو سرحدي ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. اوس هم د لوبو له ډګره یو خبر. پلازمینه کابل به د اګست له 12 تر 15 د شپږیزې کرکټ لیګ سیالي کوروبوي. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د شپږیزې لیګ کرکټ سیالیونه هم پړاو په پلازمینه کابل ښار کې پیل شي. د یاد بورډ مسؤلینو پرون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې د شپږیزې نه هم پړاو به د 15 لوبډلو په شتون روانې اګست میاشتې پر 12 نیټه پیل او تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د یاد سیالیو مسؤلینو په وینا د دغه سیالیو لپاره راشد خان د سپین غر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم زدران د مسینک اتلانو، رحمت شاه زرمته د بو ساتونکو او عصمت الله عمرزی د امون هنګانو لوبډلې مشران ټاکل شوي دي. د یادونې وړ چې دغه سیالي به 14 ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به هر لوبډله د سیالي لوبډلې په وړاندې 2 ځلې د سیالي ډګر ته ښکته شي او هر لوبډله به په لومړي پړاو کې 8 لوبې ترسره کړي او په ټوله کې په 10 لوبو وروسته د لومړي پړاو 2 مخکښې لوبډلې د یاد سیالیو پایلوبې ته لاره ومومي چې د اګست میاشتې په 15 نیټه پایلوبه ترسره شي. درنو اوریدونکو، په خبري غړۍ کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړۍ لوی علامه ملشه. د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړۍ د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.